دی دنیا کی اللہ تبارک و تعالی د ژوند او د زندگی حق هر چاته ورکړی دی. د الله مځکه فراخه ده، د الله ملک او بادشاهي فراخه ده، او الله په دې خپله بادشاهي کې په دې خپله مځکه کې هر انسان ته د زندگی او د ژوندون حق ورکړی دی. د دغه زندگی او د دغه هستوګنځای لپاره الله خپل شرایط او ضوابط ایښي دي. ته چې د مځکې پر سر ګزاره کوې، ته چې د مځکې پر سر باندې ژوندون کوې، ته به د دغه شرایطو د دغه قوانینو او ضوابطو رعایت ساتې. که دې نه وساتې بیا د الله په دربار کې غټ مجرم وي. دنیا کې دا ورونه کور کې گزاره سره کوي، د پلار د لورې دې ته خپل شرایط وي چې بچې په دا شرط به زما په کور کې زندګي کوي. پلار څوک؟ ستا ظاهري خالق دی چې ته ظاهري پیدا کړی د ده څه پیدا. په دې کور کې د ورونو منځ کې هم خپل شرایط، بیبان به نه ګرځېدې، د ناوړو خلکو سره به نه ګرځې، ناوړه خلک به کور ته نه راولې، فلان به نه کوې، پر وخت به راځې. دا خپل شرایط دا په یو کور کې د هستوګنې لپاره دا ورونه یا د کور مشر خپل یو شرایط او ضوابط لري. نو دا دومره غټه دنیا، دا دومره زیات مخلوقات، دا چې پر یو ځای باندې ګزاره سره کوي او په یو ځای سره اوسي، د دې دپاره به الله قانون نه ایږدي. خو که قانون نه و، ضابطه نه وه، شرایط نه وای، دا ټول انسانان به یو در بل سره وژلي وای، ختم، وینې به سره به یې ولې. خو الله قانون ورته ایښی دی. زما په دغه مځکه کې که زندګي کوې، زما د دغه قوانینو رعایت به ساتې، که نه ساتې بیا د خپل عذاب ته ځان ټینګ. د هغه قوانینو څخه یې اول غټ قانون د الله دا دی چې د مځکې پر سر به ظلم نه کوي. ظالم دا الله تبارک و تعالی د مځکې پر سر باندې نه خوښ دی. زما د بندګانو سره په دنیا کې د مځکې په سر باندې چې ژوندون کوي، یو پر بل به ظلم نه کوي. الا فلا تظالموا، خبردار خبردار، یو پر بل به ظلم نه کوي. حدیث قدسی دی، حدیث قدسی دی ته وایي چې الله د طرف څخه یې د نبي علیه السلام په ژبه بیان شي. دې ته حدیث قدسی وایي. الله وایي انی حرمت علی نفسی الظلم، ما پر خپل ځان باندې ظلم حرام کړی دی. زه ظلم نه کوم، زه ظالم نه یم، زه عادل یم. الله وایي ما پر خپل ځان ظلم حرام کړی، وعلی عبادی، زما پر بندگانو باندې مې هم یو پر بل ظلم حرام کړی دی. الله د چیز لپاره استعمالېده. کله چې یو مجلس شروع وي، د انسانانو توجه یوې خوا بلې خوا ته وي، نو موږ د هغه لپاره تا ته وایم الا خبردار، ما ته ګوره، متوجه سه، فلا تظالم، یو پر بل ظلم مه سره کوئ. بیا به بیا انجام ډېر سخت، بیا به د الله غریب سخت وي. په دنیا کې به هم الله پاک جل جلاله سزا درکوي، په آخرت کې به موږ مخکې هم پر ظلم بیان کړی. لیکن بیا هم کله ناکله د دنیا حالات ته سړی وګوري، د زړه احساسات یې ډېر سره لوړ شي، ډېر زیات بېچینه او بې سکونه شي، په برداشت کې دی. والله اعلم چې دا خلک د الله په قانون خبر نه دي، کې ځان اچولی.